یوه ورځ یو ځوان هلک له خپل پلار څخه پوښتنه وکړه چې ژوند یې څومره ارزښت لري. پلار یې د ځواب په ځای ورته ویل دغه ډبره واخله او دوکان ته یې یوسم، خرڅه یې کړه. که یې چا د بیې پوښتنه وکړه دوه ګوتې دې ورښکاره کړه او هېڅ مه ورته وایه. هلک دوکان ته ولاړ. دوکاندار ترې وپوښتل د دغې ډبرې بیه څومره ده؟ زه یې اخلم او غواړم په باغ کې یې کېږدم. هلک هېڅ ونه ویل او یوازې دوه ګوتې یې پورته ونیولې. دوکاندار ورته ویل $2 سمه ده، زه یې اخلم. هلک هېڅ ونه ویل او کور ته راغی. پلار ته ویل یو دوکاندار دغه ډبره په $2 غوښته. پلار یې ورته ویل هغه دوکاندار هېر کړه. دا ځل دغه ډبره موزیم ته یوسه. که یې چا د قیمت پوښتنه وکړه هېڅ مه ورته وایه، یوازې دوه ګوتې دې ورښکاره کړم. هلک ډبره موزیم ته یوړم. هلته یې د ډبرې قیمت ترې وپوښت. هلک هېڅ ونه ویل او یوازې یې دوه ګوتې پورته کړې. سړي ورته ویل $200 سمه ده، زه یې اخلم. هلک څه ونه ویل او په منډه کور ته راغی. پلار ته یې وویل یو نفر دغه ډبره په $200 غوښته. پلار یې ورته ویل هغه کس هېر کړه. وروستی ځای چې غواړم دا ډبره هلته یوسئ د سرو زرو او جواهراتو پلورنځی دی. هلک د سرو زرو او جواهراتو پلورنځي ته ورغی. ډبره یې د جواهراتو د پلورنځي څښتن ته وروښوده. د پلورنځي څښتن په حیرانتیا ترې وپوښتل دا یوه ډېره نایابه ډبره ده، دا دې له کومه کړه؟ که خرڅوي زه یې اخلم، بیه یې څومره ده؟ هلک یوازې خپلې دوه ګوتې پورته کړې. د پلورنځي څښتن ورته وویل $200,000 سمه ده، زه یې اخلم. هلک چې نه پوهېده څه وکړي ژر خپل کور ته ولاړ او پلار ته یې وویل پلاره یو نفر دغه ډبره په $200,000 غوښته. پلار یې ورته وویل اوس دې د ژوند په ارزښت پوه شوې؟ ګوره مهمه نه ده چې له کومه ځایه راځې، چیرته زیږېدلی، رنګ دې څه ډول دی یا له کوم نژاد څخه یې. مهم هغه ځای دی چې ته هلته حضور پیدا کوې. مهم هغه خلک دي چې ته یې انتخابوې او له تا سره ملګري دي او یا دا چې غواړې څه ډول ښکاره سي. ممکن ټول عمر دې له دې فکر سره چې ته $2 ډبره یې تېر کړی وي. ممکن ټول عمر دې له داسې خلکو سره تېر کړی وي چې د $2 ډبرې په سترګه یې درته کتل. خو هر څوک په خپل وجود کې یو الماس لري. موږ باید د خپل شاوخوا خلک داسې انتخاب کړو چې زموږ واقعي ارزښت او هغه الماس چې راسره دی درک کړي. دا په موږ پورې اړه لري چې په یو عادي دوکان، موزیم او که د سرو زرو او جواهراتو په پلورنځي کې اوسو. همدا ډول باید هڅه وکړو د نورو ارزښت هم درک کړو. ډېر په هوښیارتیا سره د خپل شاوخوا ملګري وټاکو، هغه څه چې ژوند مو بدلولی سي.